سپین ږیري بوډا د یوې پیغلې جنۍ سره ولې داسې کار وکړ؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې او وطن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې وسره د ګومړي نشان ووهئ. یو بوډا د پیغلې جنۍ سره څه وکړه؟ په یوه کلي کې یو پیغله جنۍ وه چې په کور کې به ورسره ډېر ظلم کېده. بله ورځ په چیغو چیغو د خپل کور څخه د باندې ووته، ځکه د کور والاو څخه به یې ډېر نفرت کوو. یعنې هم به جنۍ ورسره کوو او هم به د کور والا د دې جنۍ نه نفرت کوو. خو بله ورځ یو بوډا ته په مخه ورغله چې بوډا هم ډېر یو سپین ږیری او په سترګو نابینا و. کله چې بوډا د دې جنۍ څخه هره یا د ژړا غږ واورېده، بوډا ورنه پوښتنه وکړه: لورې ولې ژاړې؟ جنۍ وویل: زه په دې ژاړم چې په کور کې د هیڅ چا نه خوښېږم. بوډا وویل: له دې نه مخکې هم تا ته کله داسې ویلي چې نه؟ د خپل کور راز یې پټ کړ. بیا یې وویل چې ته ولې په دې خبره خفه یې؟ بیا هغې جنۍ وویل: نه. خو بوډا په دې حیران پاتې شو چې ولې په دې خبره کې د دې شک شو چې هم په نه او هم په هو باندې دا ماته جواب نه راکوي، خو صرف په ژبه باندې نه دی. جنۍ د بابا څخه پوښتنه وکړه چې ما ته ولې خلک بدرنګه وایي او زه ولې د خلکو نه خوښېږم. بوډا وویل چې ته ډېره ښکلې او ستا باطني او ظاهري قواره تر ډېرو خلکو ښکلې ده، ځکه که چېرته یا هم په داسې وخت کې وي چې ته د خپلې کورنۍ عزت ونه کړې، یا هم د خپلې کورنۍ تا حل ماته ونه ویل چې ولې یې ما سره داسې کړي، خو صرف په یوه خبر باندې چې زه د کورنۍ نه خوښېږم، نور دې هېڅ هم راته ونه ویل. بوډا وویل: ته د نړۍ تر ټولو ښایسته نجلۍ یې، ځکه ستا ظاهري او باطني دواړه هغه قوارې دي چې د ډېرو خلکو څخه ښکلي دي. جنۍ هم خوشحاله شوه او په منډه باندې کور ته لاړه. بوډا چې په سترګو هېڅ نه لیدل، د جنۍ د غږ څخه پوه شو چې جنۍ څنګه جنۍ ده او ولې ورسره داسې کېږي. بوډا چې د هغې جنۍ زړه خوشحاله کړ او خپل کور ته په ډېره خوشحالۍ سره لاړه، ډېر حیران پاتې شو او د ځان سره یې دا هم وویل چې باید هر سړی او هر هغه انسان چې باید ډېر خفه وي، په یوې وړې خبرې سره یې باید خوشحاله کړو. د دې ویډیو مطلب داسې دی چې موږ تاسو هم کولی شو هر هغه سړی چې په ژوند کې ډېر خفه وي او د ژوند سره یې جنګ وي، کولی شو په یوه ښایسته خبره سره د دې ژوند ورښکلی کړو. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.